بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحبانو نن به د خیره په سږو باندې یو بل لیکچر اخلو چې هغه د لنګ اپسې یا لنګ اپسې. ډاکټر صاحبانو په دې باندې نن بحث کوو. صحیح ده. لنګز اپسې یعنی لنګز پښتو سږو ته وایي او اپسې موږ پوهېږو چې له پس څخه ډکه یوه کڅوړې ته وایي. نو کله چې په سږو کې یوه یا له یوه څخه زیاتې داسې کڅوړې ولیدل سي چې په هغوی کې پس خو پېژنئ نمونه غوندې یو رقمه وه دغه راجمع سوی وي او دې پېښې ته چې شی وایي ډاکټر صاحبانو لنګ اپسې ورته وایي. کیدای سي دا یوه وي ډاکټر صاحبانو غټه وي او یا کوچنۍ وي نسبتا ډېرې وي. کیدای سي په یوه لوب کې ولیدل سي، کیدای سي تر یوه په زیاتو لوبونو کې لنګ اپسېګانې ولیدل سي. صحیح ده. په اصل کې دغه یو موضوعي سپریشن د سږو ده. څه مطلب؟ معلومه خبره د اپسې څنګه جوړیږي ډاکټر صاحبانو؟ دا یو سپریشن ده، یو قسم یو ټایپ د نیکروسیس ده نه. دا معنا چې په موضوعي ډول سره په کومه ساحه کې چې التهابات اول شروع سوي په پایله کې ورې مړه انساج ډېر سوي دي، بکتریاو مداخله کړې ده، په نتیجه کې یوه غټه اپسې ورڅخه جوړه سوې ده نه. هغه نارمل روغ انساج هم په هغه ساحه کې ټول له مابینه تللي وي. اپسې موږ تاسې داسې تعریفه کړې وه ډاکټر صاحبانو د عمومي پاتالوژي کې چې اپسې یوه کیویټي ده چې شاوخوا مثلا لکه په دغه ساحه کې شاوخوا فایبروس نسج لري، همداسې ده که یا ډاکټر صاحبانو؟ او پر مابین کې شوي ډاکټر صاحبانو اکثره نیکروټیک ټیشو، اکثره ډاکټر صاحبانو مړه ژوندي بکټیریا، نیټروفیلز، مثلا د کرونیک انفلمیشن ځینې حجرات ممکن چې دغه مابین ته راغلي وي، هغه هم له مابینه پسې تللي وي او په نتیجه کې یو قسم نو غوندې جوړښت رامنځته کړی وي چې دې ته موږ څه وایو؟ اپسې. د اپسې تر ټولو ښه مثال په جلد ته نږدې ځینې اپسېګانې چې موږ تاسې کښې کاږو نه، یو قسم نونه ورڅخه راوځي، هغه د اپسې تر ټولو ښه مثال دی ډاکټر صاحبانو. صحیح. دا په سږو کې دننه هم پیدا کېږي ما درته ویل او د جوړښت نظره موږ تاسې پوهېږو. په سږو کې ډاکټر صاحبانو اپسې په دوه ډوله رامنځته کېږي. یو کېدای سي پرایمري یا ابتدایي اپسېګانې وي او دوهم سیکنډري یا دوهمي. ابتدایي یا پرایمري اپسېګانې دا معنا چې په بل ځای کې نه بلکې مستقیما په یوه ساحه کې انفلمیشن جوړ سي او تر انفلمیشن وروسته په هغه ساحه کې څه پاتې سي ډاکټر صاحبانو؟ اپسې رامنځته سي. دې ته څه وایي؟ پرایمري اپسې. یعنې د موږ په نورو سیسټمونو کې ممکن اکثره وخت مشکلات ونه لیدل سي په اپسې پورې مربوط. په سیکنډري اپسې بیا هغه ته وایي ډاکټر صاحبانو سیکنډري اپسې چې عموما له یوې بلې خوا څخه مایکروبي ایجنټس راغلي وي او یعنې یا د یوې بلې ستونزې او کمپلیکیشن وي په سږو کې دننه اپسې پیدا کېدل چې په دې باندې به زه تاسې ته بیا وروسته بحث هم وکړم. له نورو ځایونو څخه عموما انفیکټډ مواد راځي سږو ته په خاص توګه سره د وینې په واسطه باندې او په سږو کې ځای په ځای کېږي، په نتیجه کې یوه غټه اپسې ورڅخه جوړېږي له نورو ځایونو څخه راځي. دوهمي یعنې یو کمپلیکیشن په ډول سره. د پرایمري اپسې تر ټولو غټ سبب چې دی ډاکټر صاحبانو هغه د ځینې انتاني موادو اسپایریشن یا پسا باندې وهل او تر سږو رسېدل او په نتیجه کې په هغه ساحه کې ساحه ورستېږي، کیویټي جوړوي او په نتیجه کې په هغه ساحه کې ډېر پس جوړېږي. صحیح. نور به بیا د خیر زه تاسې ته سببونه مې نور هم وایم یا هغه اسباب به یې نور هم وایي. دا پرایمري لنګ اپسې د ډاکټر صاحبانو درته معلومیږي څه شي؟ یا دا خو عکس بیخي ده نه، دا خو ډیاګرام ده، یو ډیاګرام ده، یو ستاسې پوهول لپاره رسم سوی ده، رسامي ده. دا پرایمري لنګ اپسې درته معلومیږي یوه ده او غټه ده. په عموما دغه بیا چې دي سیکنډري لکه میټاسټاسیس چې کړی وي ډېر وي اکثره وخت. ښه. ایتوپیتوجینیسیس د اسبابو له نظره اپسېګانې چې رامنځته کېږي ډاکټر صاحبانو مختلف مایکرو ارګانیزمونه دا کار کولی سي چې د هغې جملې څخه سټیپلوکوکسي او ځینې منفي ګرام نیګټیو ارګانیزمز یا مایکرو ارګانیزمز یا بکټیریا کولی سي چې په سږو کې اپسېګانې جوړې کړي ډاکټر صاحبانو. صحیح ده. په هر صورت مختلف میکانیزمونو په واسطه باندې په سږو کې هغه جوړېږي اپسېګانې چې تر ټولو لومړی میکانیزم چې ده ډاکټر صاحبانو اسپایریشن آف د انفیکټډ فورن مټیریل. کله چې ځینې شیان موږ تاسې په ساه ووهو یا سږو ته ولاړ سي او هغه شیان له خپله هر شی چې وي فورن باډي وي خارجي جسم هغه له خپله ځانه سره ډاکټر صاحبانو
انتانات داخل کې سږو ته نو په هره ساحه کې چې دغه هغه سټکس و دغه فورن باډي په هغه ساحه کې به طبعا موږ پوهېږو چې میکروب به رامنځته کېږي بیا به کیویټي جوړېږي او ډېر زیات پس به راجمع کېږي شاوخوا ممکن فایبروس شیټ وي چې دې حالت ته موږ څه وایي ابسې صحیح میکانیزم یې معلوم د هرې ساحې ته چې ولاړه په هغه ساحه کې به بالکل همدغسې یو مشکل رامنځته کېږي صحیح ده دا انفیکټډ مټیریل چې تر سږو ځان رسوي ډاکټر صاحبانو کېدای شي چې غذایي مواد موږ تاسې دغسې غذایي مواد چې میکروبي وي په ساه باندې ووهو یا کېدای شي چې مثلا له خولې څخه یو غاښ را جلا شي او بالاخره یې په ساه ووهو غاښ د غاښ یو ماته ټوټه انفیکټډ ټوټه د غاښ کېدای شي چې د هضمي سیستم افرازات وي کېدای شي چې مثلا د جنجیوا ډیر انتانات او بالاخره دغه انتانات بالاخره موږ په ساه ووهو نه جنجیوا پېژنئ د وریو د غاښونو د دواړو کېدای شي نیکروټیک ټیشو د خولې له نورو برخو څخه وي د پورتني تنفسي سیستم څخه لکه نیزوفرینکس او ټرکیا څخه ځینې داسې بلغم چې هغه ډېر زیات دغه له ځانه سره لري میکروبونه دا موږ تاسې لکه په ساه چې ښکته ولاړ سي له هوا سره او په نتیجه کې په هره ساحه کې چې دا پاته سول په هغه ساحه کې به ابسې رامنځته کوي صحیح بل ډاکټر صاحبانو پرسیډینګ بکټیریل انفیکشن بعضې وخت په سږو کې بکتریاوي انتانات واقع سي او هغه بالاخره پر چشي باندې واوړي په ابسې باندې کېدای سي خپله ډاکټر صاحبانو پرنکایمه برخه وي او یا هم سټروما برخه کې وي ایروې کې نو په هره برخه کې چې انفلمیشن جوړ سو انفیکشن دغه انفیکشن ما تاسو ته پرون ویل یو کمپلیکیشن دی وایي چې ډاکټر صاحبانو اختلاط د سږو د انفیکشنونو یا هم د انتاناتو یو اختلاط چې شی وي یو کمپلیکیشن ابسېګانې وي نه نو په دې باندې موږ تاسو پرون بحث وکړو دریم میکانیزم چې ده ډاکټر صاحبانو برونکیل ابسټرکشن په دې باندې موږ تاسو ته خبرې وکړې پرون اټیلیکټاسیس نه اکثره وخت د اټیلیکټاسیس په ساحه کې ممکن ابسې جوړه شي ډاکټر صاحبانو یعنی دغه ابزارپشن یا ابزارپټیو اټیلیکټاسیس په نوم باندې موږ تاسو نومولی کله چې یو برانکیول بند سي ډاکټر صاحبانو ابسټرکشن له وجې هغه هوا خو ورڅخه وځي هغه بنده ساحه کې اکثر وخت میکروبونه راجوي کېږي وده کوي او بالاخره پس جوړوي او ابسې جوړوي ډاکټر صاحبانو صحیح هغه بندش که د هر شي په واسطه و که د بلغم په واسطه باندې و د بند او که ټیومار و که فورن باډي وه بل سیپټیک امبولیزمز موږ تاسې پوهېږو ډاکټر صاحبانو چې له سږو څخه بخښش دی له زړه څخه ټوله وینه یې ورځي څه شته سږو ته او له سږو څخه بېرته راځي چپه زړه ته نو له راسته زړه څخه چې وینه ځي ډاکټر صاحبانو له بدنه څخه مثلا د بدن له هرې برخې څخه که ځینې سیپټیک ترومبای یا سیپټیک امبولیزمز سیپټیک امبولیزم څه معنا هغه ترومبوس چې منتن سوی وي او بالاخره په امبولیزم باندې بدل سي همداسې و ما تاسو ته ویلي دا اول راځي سږو ته په سږو کې لوجمنټ کوي که یا پاته کېږي که نو د سږو په هره برخه کې که پاته سو ډاکټر صاحبانو په یوه ساحه کې به څه رامنځته کړي ډاکټر صاحبانو ابسې رامنځته کړي دا سیپټیک امبولای کېدای شي چې له هرې خوا راغلی وي ډاکټر صاحبانو نو په سږو کې عموما څه رامنځته کوي ابسې مثلا کېدای شي اشتپایمیا څخه په وخت کې کېدای شي ترومبوپیلیبایټس په وخت کې کېدای شي د زړه ویجیټیټیو انډوکارډایټس په وخت کې نه په زړه باندې چې له پاسه ویجیټیشن جوړېږي او هغه کې میکروبونه وي کېدای شي له نورو ساحو څخه راغلی وي صحیح ده او دغه سیپټیک ترومبای چې راځي یا سیپټیک امبولیزم ډاکټر صاحبانو سږو ته دا اکثره وخت یوه ابسې نه وي بلکې ډېر په تعداد کې ډېرې وي ډېرې ابسېګانې وي خو وړې وړې وي نور میکانیزمونه یا اسباب یې هم سره ډاکټر صاحبانو په دغو سربیره مثلا پلمونري انفیکشن هغه که هر کوم انتانات و د سږو هغه کولی شي انفیکسیګانې رامنځته کړي امیبیک ابسې چې اکثره وخت په کوم ځای کې وي ډاکټر صاحبانو په اینه کې امیب چیرته امیبوما جوړوي اکثره وخت ډاکټر صاحبانو په اینه کې نه په اینه کې امیب کولی شي چې ابسې جوړه کړي امیبیک ابسې ورته وایي له هغې ابسې څخه بعضې وخت هغه رپچر سي او امیب راسي و سږو ته په سږو کې هم ابسې جوړوي صحیح بل ټراما اف د لنګز د لنګ ټراما یا د سږو ټراما مستقیما د ټراما په ساحه کې اکثره وخت ابسې جوړي چرک کوي نه نمونه ورڅخه راوځي بیا وروسته له هغې ساحې څخه یا ورې پکې پاته کېږي او بل ډاکټر صاحبانو بعضې وخت د میډیاسټاینم یا د ساپیګس په وخت کې ډاکټر صاحبانو اکثره وخت ممکن ځینې لیژنونه وي او هغه لیژنونه مستقیما لار خپله کې و سږو ته او بالاخره په سږو کې هم یوه ساحه میکروبي کې او میکروبي ساحه بالاخره په یوه ابسې باندې کېدای شي واوړي صحیح ده په خاص توګه سره میډیاسټاینم څخه مثلا لکه
لیمفاډیناپټي څخه دغه کار ور انتقالېدای شي، یا مثلا ټیبرکلوسس که چېرته د یوه ساحه کې وي، مثلا د ټیبرکلوس په وخت کې اکثره وخت اپسې جوړېږي چې موږ تاسې کولډ اپسې ورته وایو. په یاد مې دی ما تاسې ته ویلي وو. ښه مارپالوجي ته یې راځم ډاکټر صاحبانو. په سترګو که تاسې څه فکر کوئ چې په سترګو د سږو اپسې ته وګورو ډاکټر صاحبانو، هغه به څه رقم معلومېږي ډاکټر صاحبانو؟ ساحه به پړسېدلې معلومېږي. صحیح ده؟ سایز به یې مختلف وي، ممکن کیدای شي چې له 100 ملي متر څخه نیولې بیرته تر 5-6 سانتي متره پورې، یعنې دومره اپسېګانې کیدای شي موږ په سږو کې ووینو، او مابین به یې ډېر بې اندازې شی لري، پس اکسیډیټ او دغه شیان لري. د هیستالوژي له نظره که چېرته موږ تاسې وګورو په اپسې کې به ټول هغه شیان موجود وي کوم چې د نیکروټیک بقایاوې دي، د نیکروسس بقایاوې دي. مثلا په دې ساحه کې سپوریټیو اکزوډیټ موږ تاسې وینو په د لنګ کیویټي کې دننه پس، او په پس کې مړې ژوندۍ بکتریاوې، په دې کې شاوخوا التهابي حجرات په خاص توګه سره لیمفوسایټ او مکروفاجز او بې شمېره فایبروسایټس او شاوخوا فایبروس شیټ. صحیح؟ په دغه سږو دا خو البته تر اټاپسي وروسته دقیق معلومېږي، نه غټ اپسې وه په دې ساحه کې. دلته ګورئ بیا معلومېږي په هیستالوژي له نظر دا ساحه کې ټول اپسې ده. یو بسته سلایډ مې ورک کړی ده، هغه به دغسې درته ووایم. صحیح ده؟ راځم د دې اراز ولایم ورته یو څوک چې د سږو اپسې ولري څه رقم اراز ولایم به ولري ډاکټر صاحبانو. د دغو اراز ولایم دا وي تر ټولو غټ ارز چې وي ډاکټر صاحبانو دا دوامداره مړه تبه لري، بل د سینې د مربوطه برخې دردونه او کرپټیشن لري ډاکټر صاحبانو. او تر ټولو غټ ارز چې دا خلک وزن د لاسه ورکوي، وزن د لاسه ورکوي. او بل ډاکټر صاحبانو دا کلبینګ لري، د نوکانو کلبینګ لري. دا کسان د کلبینګ یوه وجه هم لنګ اپسې وي، تاسې په دې باندې پوه شئ. وزن د لاسه ورکوي، دا کلبینګ لري، ډسنیا لري، د هغې برخې د سینې دردونه لري. او په اکسرې سره موږ تاسې ډېر ښه د وجودولی تر ټولو ښه په چیش کې معلومېږي، په اکسرې کې هغه ساحه له لرې کیویټي معلومېږي او معلومېږي چې پس پکې وجود لري. او که چېرته سټي سکن مو ورته کول خو بیخي دقیق معاینات به وي. دا برانکوسکوپي باندې هم معلومېږي ډاکټر صاحبانو. بعضې وخت که برانکوسکوپي که په چېرته د هغه خواته نږدې وه د غټو برانکیولونو خواته موږ یې برانکوسکوپي البته طریقې ساحې ورسېږي، نور بیا مخته نه ځي، هغه برانکیول بند وي. خو په هر صورت ډاکټر صاحبانو دا وه د لنګ اپسې. او تداوی هم ډاکټر صاحبانو دا وي چې موږ تاسې کوشش باید وکړو چې سرجیکل ریموف کو او ډرین یې کو دا ساحه، او دې ته قوي انټي بایوټکس ورته ورکو، دې ته د پس او د وینې کلچر وکړو دغو کسانو ته، او د هغوی کلچر او سنسټیویټي په اساس باندې انټي بایوټیک تراپي ته باید همداسې امتداد پسې ورکړو. ښه خبره به دا وي چې د سرجري په واسطه باندې ریموف سي، ډرین سي، د دغې ساحې څخه ایسته سي. صحیح؟ ځکه چې اکثره اپسېګانې وخت په وخت باندې ډاکټر صاحبانو پر مخ پسې ځي. شاوبخښي یو سلایډ کې یو سلایډ مې تاسې په مخ کې درته جوړ کړو. صحیح ده چې زموږ تاسې نوې موضوع ده ډاکټر صاحبانو ده، په دې باندې به انشاءالله تعالی اوس بحث درته وکړم. صحیح ده؟ ښه دغه وکړئ. زما خو داسې خوښه ده چې دا ویډیو له سره